هیله لرم چې روغ او جوړ بیاست او د صحت جامې مو پرتن وي. ملګرو زه سمیع الله تلاش تاسو په چوپړ کې حاضر شوم د ویډیو سره. ملګرو ویډیو دا ده چې څنګه مونږ خط ولیکو په هر ژبه پوه شو، په هر ژبه خط ولیکو او د نورو ژبو پوه شو یا د هغې په شکل خط ولیکو. مطلب دا ملګرو چې څنګه باید په ټولو ژبو پوه شو او په ټولو ژبو خط ولیکو. نو ډېر اسانه او ساده طریقه ده. راځئ ملګرو ویډیو طرف ته. نو ملګرو په هر موبایل کې کروم وي، نو زه تاسو ته دغه کروم درخوایم ملګرو. کله چې په دې کلیک وکړم نو دغسې یو صفحه به تاسو ته راښکاره شي. نو موږ به په دغه سرچ بار باندې کلیک وکړو ملګرو. تاسو ته یې درخوایم پر دغسې به کلیک وکړو او دغلته زه لیکم ترانسلیټ نو په دې لومړی سر کې ما ته راغلی دا ترانسلیټ، په همدغې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړه نو تاسو ته به دغسې یو صفحه راښکاره شي. نو په دې صفحې کې د دغسې سره کار دی. نو په دغسې کې دغلته پاس پرسن لیکلی دی، کومه ژبه باندې چې تاسو خط لیکئ. دلته تبدیلیږي چې په انګلیش تبدیلی په هر څه، او دغه ژبه ده په انګلیش. مونږ غواړو چې په انګلیش بدل شي، صحیح ده. دلته پرسن دی، نو مونږ غواړو چې دا پښتو کو، په همدغه پرسن کلیک کوو او دغلته پښتو ورته انتخابو، صحیح ده. هر ژبه چې غواړئ هغلته په سر کې صرف پی ورکئ، دغه پی پښتو راځي. نو هر ژبه دغلته شته. تاسو وګورئ د ژبونو د ټولو ژبو لړۍ ده، نو دغلته کولی شئ چې هر ژبه تاسو انتخاب کړئ، کولی شئ، صحیح ده. نو زه اوس دلته یو خط لیکم، مثال خبره زه لیکم چې څنګه یاست. تاسو وګورئ ملګرو چې څنګه یاست دغلته ماته ولیکل چې هاو آر یو، صحیح ده. نو هاو آر یو معنا څنګه یاست. نو ملګرو کولی شئ چې چا سره په واتساپ کې خبرې کوئ، نو دغلته تلفظ هم موږ د ښیي چې د انګلیش په دې کې کلیک وکړو ملګرو، نو دلته موږ وایي هاو آر یو په انګلیش کې، صحیح ده. او که چېرته په واتساپ کې که چا سره خبرې کوو او موږ دغلته په پښتو کې خط لیکو څنګه یاست، ښه جوړې په خیر، دا ټول پکې لیکو او په دغه ځینې په دې کلیک کوو، کاپي اخلو، همغلته ګوته په چغ نیسو او بیا پیسټ کوو. نو ملګرو ډېر اسانه او ساده طریقه ده. کولی شئ چې د دغسې څخه ژبې چینج کړئ، په هره ژبه خط ولیکئ. مثال یوه بیلګه زه تاسو ته د فارسي ژبه هم ښیم. نو په دې پښتو کلیک کوو، دغلته پرسن ورته انتخابو، صحیح ده. وبخښئ ملګرو زه د هغې ساحې څخه ووتم، اوس بېرته راغلم، پرسن مې انتخاب کړ ورته. وګورئ ملګرو دلته لیکم خوب معنا ښه، صحیح ده. دغلته لیکلی ګوډ هم معنا څه شی ښه. نو کولی شو چې دغلته ډېر خط ولیکو، که یو څوک په انګلیش کې خط ولیکي د هغې خط هغې ځینه کاپي واخلئ ملګرو، دغلته یې فیسټ کړئ. دغه ژبه چې دی ورته ملګرو په دغه ساحه کې چې دغه ژبه دا ورته په انګلیش کې انتخاب کړئ او دغه انګلیش ژبه چې ده دا په پښتو کې. نو تاسو ته به دغلته لاندې ټول هغې خبرې معنا درکړي. او که تاسو چاته په انګلیش کې خط لیکئ ملګرو او په پښتو بلد او په انګلیش نه پوهېږئ، نو دغلته په پښتو خط ولیکئ ملګرو او دغلته په انګلیش راځي، په انګلیش کې دغسې څخه یې کاپي کړئ او هلته یې فیسټ کړئ ملګرو. دا وه د نن ورځې ویډیو ملګرو. هیله لرم چې خوښ شوی مې وي ملګرو. د دغسې ویډیوګانو لپاره زموږ ایس ټي میډیا چینل سبسکرايب کړئ ملګرو، او د دغسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ځان سره سبسکرايب کړئ، هر ویډیو لایک کوئ ملګرو. نو تر بلې ویډیو د الله په امان.